دا د خوست نهر العلوم مدرسې فراغت مراسم دي چې فارغینو ته د اعزاز پګړۍ ور په سر شوې. دا ځل د یادې مدرسې څخه 9 تنه حفاظ کرام ټولنې ته وړاندې شول. د مسؤلینو په وینا چې په راتلونکي کې هم د یاد علمي مرکز چارې او خدمات بلا پراختیا او پرمختیا مومي. ویناوالو دغه راز د افغانانو په یووالي او ګډ کار کولو ټینګار درلود. د یادې مدرسې محتمم مولوي رحمت ګل احمدي لا وړاندې ویلي په تیر کول کې د کتابې او شپږ نفره استادان هم لرل، 3 نفره کاریان او 6 نفره د کتابې استادان. آینده د پرمیګ هم دغه 3 کاریونه لري د حفظ د قرآن د یادولو دپاره او 6 درجه کتابونه 6 استادان هم د کتابې دپاره لري. دغه هم د عصري علومو د پرمیګ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه کوي چې موږ ته د زمینه مساعده کړي چې موږ دغه په دغه مدرسه کې برابرتیا وتاون سي. فارغینو ته دا شیبې خورا ارزښت لرونکي او د ویاړ ځای بلل چې د پوره امن پښتون کې د فراغت جشن مانځي. داسې درې وروڼه د حفاظ کرامو په ډله کې شتون درلود چې نابینا هم دي خو د خپلې هڅې او قوي هوډ سره د قرآن کریم حفظ بشپړ کړی او لا یې هم ډاډ څرګند کړ چې په دې بسنه نه کوي، لا به د زده کړو پراخولو هڅې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. زه خوشحاله یم چې په دې معیوبیت او په دې سخت او شرایطو کې دې وخته پورې مونږ مقصد اقتصادي مشکلات لرل خو یو ځای نه بل ځای نه آخر سبقونه هم دې ځای ته راورسول. خوشحاله یم ځکه یو انسان چې کله خپل ارمان ته رسي حتما به خوشحاله وي. زه ډېر خوشحاله یم. موږ 3 وروڼه معیوبه یو نو ماشاءالله نن مو دستر فضیلت دی نو ډېر خوشحاله یو. موږ کوشش کوو چې آینده کې تجوید وکړو، بیا د تجوید نه علم وکړو چې ولس ته مو خیر ورسېږي، ولس ته خدمات وکړو. د خپل بچیان زمان مدرسې ته داخل کړي او څه عالمان حافظان ته جوړ کړي. هیره د نوي چې د نهر العلوم مدرسې د 10مه دوره د فراغت ده چې تر دې دمه یې له 100 زیات حافظان ټولنې ته وړاندې کړي. مسؤلین ډاډ څرګندوي چې لا به هم دا لړۍ له کوم خنډ او ځنډ پرته دوام لري.